د قرآن کریم نه دریم دلیل چې هغه په احادیثو په حجیت دلالت کوي هغه دا دی چې قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ باندې حکم کړي او په هغې پسې د اقتدا کولو باندې حکم کړي او د رسول تابعداري نه وي مګر د هغه په اقوالو او افعالو کې یعنی هغه حکم چې د الله رسول موږ ته کوي هغه منل او په هغې عمل کول او هغه څه چې د الله رسول ته موږ منع کوي د هغې نه اجتناب او پرهیز کول او هغه کردار او عمل چې د الله رسول کوي او په هغه پورې خاص نه وي په هغې پسې د هغې اقتدا کول چې همدغې ته ویلی کېږي اقتدا او حدیث همدغې ته ویلی کېږي لکه څرنګه چې د حدیث تعریف محدثین همدا کوي ما اضیف الى النبي صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر یا ما اضیف الى النبي صلی الله علیه وسلم سوى القرآن هغه چې نبی علیه السلام ته نسبت کړی شوی دی قول وي فعل وي یا تقریر وي او الله موږ ته د رسول په تابعدارۍ حکم کړی دی او هغه یې بېشماره فایدې د هغې بیان کړي دي قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم تورته ووایه که چېرته تاسې د الله سره محبت کوئ زما تابعداري وکئ الله به د تاسې سره محبت وکړي او الله به ستاسې ګناهونه معاف کړي الله بخونکی مهربانه دی په دې آیت کې هیڅ شک نشته چې بنده باندې د خپل رب سره مینه او محبت کول واجب دي او الله رب العالمین د دغې محبت د حاصلېدلو دپاره موږ ته د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري ذکر کړې او خپل محبت د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ پورې موقوف کړی او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ په بدله کې او د هغه په ثواب کې د خپل محبت انعام ګرځولی چې چا د نبی تابعداري وکړه هغه ته به په انعام کې د الله محبت ورکولی شي اتباع د نبي دې ته ویلی کېږي چې نبی کوم کار کړی د هغې په نقش قدم روانېدل او کوم حکم یې کړی دی هغه په سر او سترګو باندې منل لکه څرنګه چې امام اهل السنه امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي وی الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير وی اتباع دیتا وی چې سړی د هغه څه تابعداري وکړي چې د الله رسول موږ ته راوړي او بیا د صحابه کرامو نه راغلي دي څلورم د هغې دلایلو نه چې په هغې باندې استدلال کېدلی شي د قرآن کریم د آیاتونو نه چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت دی هغه آیاتونه دي چې په هغې کې د نبی صلی الله علیه وسلم په اطاعت باندې حکم شوی دی قرآن کریم کې څه د پاسه 13 آیاتونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د اطاعت حکم شوی او د الله رب العالمین د خپل رسول اطاعت خپل اطاعت سره یو ځای ګرځولی او د هغه اطاعت خپل اطاعت ګرځولی او د رسول نافرمانی خپل نافرمانی ګرځولی اطاعت هم دې ته ویلی کېږي چې کوم حکم د الله نبی کړی هغه منل چې څه نه منع کړی هغه پرېښودل نو کم انسانان چې هغوی وایي موږ حدیث نه منو دا د قرآن کریم د څه د پاسه 13 آیاتونو نه انکار کوي بشماره آیاتونو کې قرآن کریم کې الله د رسول په اطاعت باندې حکم کړی
قرآن سورة الانفال شلم نمبر آیت کے اللہ فرمائی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسوله ولا تولوا عنه. قرآن کریم سورة النساء کے اللہ فرمائی چی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. اے د ایمان والو د الله او د رسول اطاعت وکئ. او بیا فرمائی فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. که چرته ستاسو په یو شي کې جګړه راله د هغې فیصله الله او رسول ته واپس کوي. او بیا دا یې د ایمان دپاره شرط ګرځولی دی ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. نو الله ته خبره واپس کول د الله کتاب ته واپس کول دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبره واپس کول د هغه رسول ته خبره د هغه احادیثو ته خبره واپس کول. الله رب العالمین هغه چاته کافر وای څوک چې د رسول د اطاعت نه اعراض کوي. قرآن کې الله فرمایي قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. د الله او رسول اطاعت وکړئ او که چېرته دا خلک د الله او د رسول د اطاعت نه وغورځي مخ واړو اعراض یې وکړو نو دوی کافران دي او الله د کافرانو سره مینه نه کوي. حافظ ابن کثیر په تفسیر کې ذکر کوي وی فدل على ان مخالفته في الطريقة كفر والله لا يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه. وی دا آیت دلیل دی په دې خبره چې څوک په طریقه کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخالف وي دا مخالفت کفر دی او الله هغه څوک نه خوښوي چې هغه په دې باندې متصف وي. نو دیرشو آیاتونو کې الله د خپل رسول په اطاعت باندې حکم کړی دی. هغه خلک چې هغوی وایي چې موږ احادیث نه منو دا د الله رب العالمین دا دیرش حکمونه شاته غورځوي او دا په حقیقت کې د قرآن د دیرشو آیاتونو نه انکار کوونکي دي. لہذا د قرآن کریم کې هم دا خبره ذکر ده چې د رسول اطاعت هغه پکار دی هغه ضروری دی فرض دی او د رسول اطاعت د هغې خبره منل د هغې احادیث منل ځکه بل هیڅ تصور نشي کېدلی د الله د رسول د اطاعت. همدغه رنګې قرآن کریم کې یو شپږم دلیل په دې خبره باندې چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تابعداري په موږ واجبه ده. هغه دا دی چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی ده او موږ باندې قرآن کې الله د وحی اتباع او تابعداري لازمه کړې ده. په دې خبره باندې دلیل چې احادیث د نبی علیه السلام وحی ده د قرآن کریم دا آیت دی الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دا پیغمبر د ځانه خبرې نه کوي دا نه ده مګر وحی ده چې دته وحی کېدلی شي. او موږ باندې الله رب العالمین په قرآن کریم کې د وحی اتباع تابعداري نازم کړې ده. قرآن کې الله فرمایي چې هغه څه تابعداري ته وکړه چې تا ته وحی کېدلی شي. وم دلیل د هغې دلایلو نه چې قرآن کریم کې په دې خبره دلیل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث حجت دی هغه د قرآن کریم دا آیت دی. الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ستاسو دپاره د الله په رسول کې ښایسته اقتدا شته. یعنی دی آیت کې موږ ته الله په رسول پسې د اقتدا کولو حکم کوي او اقتدا څه ته ویلی کېدلی شي. محمد ابن علی الترمذي رحمه الله فرمایي وی الاسوة فی الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته. په رسول پسې اسوه دا ده چې هغې پسې اقتدا وکړي او د هغې د سنتو تابعداري وکړي. قاضي عیاض رحمه الله فرمایي اکثر مفسرین د دې په معنا او د دې په تفسیر کې فرمایي
چې اسوه حسنه څه شی ده؟ هغه د الله د رسول د سنتو اتباع او د هغې تابعداري کول دي.